बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د ورډ پرس 13 درس درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. په تېره ویډیو کې مو د ویجټس په اړه درس ویلی او هیله ده چې په هغې کې تاسو ته کوم مشکل نه وي. د نن ورځ درس کې به د مینیو انسټال پلګینز او د تیم ایډیټر په اړه باندې خبرې کوو. د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چېرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. نو تر ټولو لومړی ویب سرور رن کړئ. کله چې تاسو د ویب سرور ټول سرویسز راشي له هغې وروسته به تاسو ډیشبورډ ته لاګین شئ. د ډیشبورډ ته لاګین کېدو لپاره به تاسو براوزر اوپن کړئ. هغې وروسته په نوي ټیب کې به تاسو لوکل هوسټ ولیکئ. له هغې وروسته به د پروجیکټ نوم ولیکئ او د پروجیکټ نوم وروسته به تاسو اډمین ولیکئ. انټر کې تاسو ته به داسې سهاره خلاصېږي چې دلته به تاسو یوزر نیم لیکئ او پاسورډ به لیکئ او په لاګین بټن باندې به کلیک کوئ. ښه نو اوس موږ ډیشبورډ ته لاګین شو. اوس زه راځم خپل ویب سایټ وینم. د ویب سایټ لیدلو لپاره به تاسو نوي ټیب ته راشئ. لوکل هوسټ ولیکئ. د هغې وروسته د پروجیکټ نوم ولیکئ. انټر یې کړئ. نو تاسو ته به خپل ویب سایټ راخلاص شي. په تېر درس کې د ویب سایټ د سټرکچر په اړه هم پوه شوي یاستئ. دا پاسنۍ چې کوم برخه تاسو ته معلومیږي دې ته ټاپ مینیو ویل کېږي. دغه چې کومه تاسو ته معلومیږي دې ته مین مینیو یا پرایمري مینیو ورته ویل کېږي چې نن به انشاءالله موږ دا ټاپ مینیو او پرایمري مینیو په اړه باندې درس وایو. نو په دې کې وګورئ تاسو ته دغه برخې پکې راغلي دي. دغه پاڼې چې کومې موږ اضافه کړې وي هغه دلته هم راغلي په دې ټاپ مینیو کې او په پرایمري مینیو کې لا تر اوسه پورې هیڅ نشته. نو زه راځم په دې دواړو مینیو باندې نن ورځ موږ کار کوو. ښه زه راځم ډیشبورډ ته. د مینیو د ایډیټ کولو او ایډ کولو لپاره به تاسو اپیرنس ته راشئ. په اپیرنس کې به تاسو په مینیوز باندې کلیک وکړئ. د کلیک کولو څخه وروسته به تاسو ته داسې یو صفحه راخلاصه شي. په دې صفحه کې که چیرې تاسو ته مخکې کوم مینیو جوړه شوي وي نو تاسو به هغه ډیلیټ کړئ. موږ له سره مینیو جوړول غواړو ډیلیټول یې تاسو له دې څخه شئ. زه راځم دا مینیو ډیلیټ کوم. که چیرې کومه بله مینیو هم وي نو تاسو هغه هم ډیلیټ کړئ. ګورئ اوس موږ سره یو مینیو هم تر اوسه نشته ده. نو زه راځم یو نوی مینیو جوړوم. د نوي مینیو جوړولو لپاره تاسو ګورئ دلته لیکلي مینیو سټرکچر مینیو نیم. تاسو به دلته د مینیو یو نوم ورکړئ. زه ورته نوم ورکوم چې مین مینیو. ګورئ موږ ویلي وو که نه چې یو مین مینیو ده بل ټاپ مینیو دی. نو زه راځم یو مین مینیو جوړوم بل ټاپ مینیو جوړوم. ښه هغې وروسته به تاسو په دې کریټ مینیو باندې کلیک وکړئ. دا مینیو له موږ سره جوړه شوه. زه راځم یو بله مینیو هم جوړوم. نو تاسو به په دې کریټ ا نیو مینیو باندې کلیک وکړئ. بله مینیو جوړوم نوم ورته ورکوم چې ټاپ مینیو. هغې نه وروسته کریټ بټن باندې کلیک کوم. نو ګورئ په دې ځای کې ما سره دوه مینیو جوړې شي. یو مین مینیو ده بل ټاپ مینیو ده. زه راځم اوس په دې مین مینیو باندې کلیک کوم او سلیکټ کوم. لومړی په دې باندې کار کوو. ښه په دې ځای کې وګوره هېڅ داسې کوم پیج نشته ده چې هغلته موږ ته راښکاره شي. نو زه څه کوم دغې برخې ته راځم. ګوره په دې برخه کې پیجز دي پوسټ دي کسټم لینکس دي او کیټاګوریز. مطلب دا ټولې برخو نه تاسې کولی شئ چې په مینیو کې آیټمز اضافه کړئ. نو زه راځم پیجز پکې اضافه کوم. تاسو به ویو آل باندې کلیک وکړئ. په هغې کې به دا ټول انتخاب کړئ. یعنی کوم پاڼې یا کومې صفحې چې تاسو غواړئ چې هغه د په مین مینیو کې راشي نو هغه به تاسو په دې ځای کې انتخابوئ. له هغې وروسته به په ایډ ټو مینیو باندې به کلیک کوئ. ګورئ دا هغه ټولې صفحې یا کومې پاڼې چې وي هغه په دې ځای کې اضافه شو. په دې سیف بټن باندې کلیک کوم. نو دا مین مینیو تر اوسه پورې په دې ځای کې نه ښکارېږي. نو د ډسپلی کولو لپاره به تاسو راشئ بیرته ډیشبورډ ته. له هغې وروسته به تاسې د مین مینیو چې کوم انتخاب ده د لاندې برخې ته راشئ. دلته لیکلي دي چې ډسپلی لوکیشن یعنې په کوم لوکیشن کې ته دا ښکاره کول غواړئ. زه ورته یم چې پرایمري نیویګیشن کې ماته دا وښیه. له هغې وروسته به په سیف مینیو باندې کلیک وکړئ. راشئ خپل ویب سایټ مو ریفریش کړئ. نو دا به څنګه کېږي په دې ځای کې به راښکاره شي. نو څو ګورئ زموږ ویب سایټ ورسره ډېر ښایسته ښکاره کېږي. تاسو چې په هره پاڼه باندې کلیک کوئ نو هغه برخې به په دې ځای کې څنګه کېږي راښکاره کېږي. په همدې شکل زه راځم د ټاپ مینیو ته. زه په دې ځای کې ټاپ مینیو انتخابوم. له هغې وروسته سلیکټ. له هغې وروسته د دې ډسپلی لوکیشن ټاپ مینیو نیویګیشن اخلم. له هغې وروسته یې سیف کوم. اوس وګورئ په دې ځای کې ټاپ مینیو کې به تر اوسه پورې هېڅ نه ښکاره کېږي ولې چې موږ پکې تر اوسه کوم پیج ایډ نه کړ. نو د پیج ایډ کولو لپاره به تاسو راشئ. زه په دې ځای کې صرف دا یو پیج ایډ کوم. نو ایډ ټو مینیو باندې به کلیک وکړئ. یو پیج په دې ځای کې راغی. له هغې وروسته سیف مینیو باندې کلیک وکړئ. اوس راشئ ویب سایټ مو ریفریش کړئ. هغه یو پیج به په دې ځای کې راښکاره شي. زه بیا راځم ډیشبورډ ته. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې په کوم پوسټونه تاسو کړي وي هغه هم په دې مینیو کې اضافه کړئ. زه راځم زه یو پوسټ انتخابوم.
له هغې وروسته اډ ټو مینیو باندې کلیک کوم نو دا پوسټ به په دې ځای کې راشي. بیا په سیف بټن باندې کلیک کوم. اوس راځم خپل ویب سایټ ریفریش کوم نو هغه پوسټ چې کوم ما کړی هغه به په دې ځای کې اضافه شي. یعنې تاسو کولی شئ چې په مینیو کې پوسټونه هم اډ کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې یو کسټم لینک یعنې په خپله خوښه یو لینک جوړ کړئ او په دې ځای کې اضافه کړئ. د هغې لپاره به تاسو کسټم لینک باندې کلیک وکړئ. په دې مینیوز کې تاسو کولی شئ چې کسټم لینکس هم اضافه کړئ. د کسټم لینک د اضافه کولو لپاره به تاسو کسټم لینکس باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسو نه یو آر ایل غواړي او لینک ټیکس مو غواړي. په یو آر ایل کې به تاسو هر څه ورکولی شئ، یعنې کوم د فیسبوک پیج یو آر ایل ورکوئ، که د یوټیوب چینل یو آر ایل ورکوئ، یعنې هر یو آر ایل تاسو ورکولی شئ. یو آر ایل مطلب یونیورسل ریسورس لوکیټر. نو اوس راځم د یوټیوب چینل دا لینک له دې نه کاپي کوم، له هغې وروسته راځم دلته یې پیسټ کوم. یا په دې کې ورته لینک ټیکس ورکوم چې یوټیوب چینل. کله چې مو دا دواړه ټیکس باکس ډک کړل له هغې وروسته به تاسې اډ ټو مینیو باندې به کلیک وکړئ. دا به په دې ځای کې اضافه شي. سیف مینیو باندې کلیک وکړئ. اوس خپل ویب سایټ ریفریش کړئ نو هغه لینک کسټم لینک چې تاسو په دې ځای کې اضافه کړه هغه دلته اډ شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې کیټاګریز یا بېلابېلې برخې چې کومې تاسو جوړې کړي دي هغه هم په دې برخه کې اضافه کړئ. تاسو به ویو آل کیټاګریز ته راشئ، ویو آل باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ چې له دې نه هره برخه اضافه کړئ. زه راځم دلته ساینس او ټیکنالوژي په دې کې اضافه کوم. اډ ټو مینیو باندې کلیک کوم، دا به دلته اضافه شي او سیف مینیو باندې کلیک کوم. راځم خپل ویب سایټ ریفریش کوم، هغه برخه به په دې ځای کې اضافه شي. یعنې تاسو کولی شئ چې په مینیوز کې له دې څلورو برخو نه استفاده وکړئ چې پیجز دي، پوسټ دي، کسټم لینکس دي او کیټاګریز دي. نو دا د مینیو برخه دی چې هیله دی چې پرې پوه شوي یاستئ چې مینیو څنګه جوړیږي او څنګه یې کولی شو چې ډیلیټ کړو او څنګه ورته موقعیت معلومولی شو او څنګه په دې کې آیټمز اضافه کولی شو. ښه د مینیو څخه لاندې دلته مونږ انسټال پلګینز لرو. زه راځم په دې انسټال پلګینز باندې کلیک کوم. دلته لیکلي چې انسټال ریکوایرډ پلګینز، یعنې هغه اړین پلګینز تاسو انسټال کړئ چې کوم د دې تیم لپاره ضروري دي. کیدای شي کوم تیمز چې تاسو انسټال کړي وي د هغې لپاره نور پلګینز ریکوایرډ وي، خو د صحیفه تیم لپاره دغه درې پلګینز ریکوایرډ دي. نو د پلګینز د انسټالولو لپاره به تاسو په دې پلګینز باندې کلیک وکړئ، یعنې ټول پلګینز په انتخاب شي. له هغې وروسته په دې لیست کې به تاسو انسټال باندې کلیک وکړئ، بیا به اپلای کړئ. خو دغه درس انشاءالله موږ په دې پلګینز برخه کې په تفصیلي ډول باندې وایو. زه اوس دا سکیپ کوم. ښه له دې څخه لاندې تیمز ایډیټر دی. که چیرې تاسې په پی ایچ پي، ایچ ټي ایم ایل، سی ایس ایس او جاوا سکرپټ باندې پوهیږئ او ورباندې وارده یاستئ نو په دې تیمز ایډیټر کې تاسې کار کولی شئ. زه راځم په دې باندې کلیک کوم. په دې کې ټول د کوډ برخه ده، یعنې تاسې کولی شئ چې په دې کوم تیم چې تاسو انسټال کړی په هغې کې چینجز راوړئ. خو که چیرې تاسې په کوډ نه پوهیږئ نو دا برخه تاسې سکیپ کړئ. د نن ورځې درس تر همدې پورې و. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې راته پرېږدئ، انشاءالله زه تاسو ته ځواب درکوم. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.